سلامونه ملګرو د ډېر وخت نه پس ګلبادر بډګرامي صاحب دوی را سره په دغه محفل کې رامیلمه شوي دي. د دوی نه به کلام اورو، د دوی نه به د دوی ښکلی غږ اورو. ګلبادر صاحب څه د تعارف محتاج نه دی چې په بډګرام کې یا داسې چېرته هم پښتانه اوسیږي، هلته کې ګلبادر بډګرامي صاحب خپل کلام رسولی دی، خپل غږ رسولی دی. نو دغه محفل به دوی نور هم روښانه کړي چې دوی خپل په خوږ اواز یو ښکلی کلام موږ سره او زموږ دغه مینوالو سره ډالۍ کړي. نن راغلی جانانا د سبا سپت لګي، نن راغلی جانانا د سبا سپت لګي او د سبا سپت لګي یار بیا څه پته لګي، د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي. دا تپوس لمان مکړه چې په کومه غاړه لاړم، دا تپوس لمان مکړه چې په کومه غاړه لاړم، او زه د مینې بنجارې یم زما بیا څه پته لګي او د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي او د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي. او کلیوال مروتونه د خار دوړو کې ړاند شو، کلیوال مروتونه د خار دوړو کې ړاند شو، اوس نستا څه پته لګي نه زما څه پته لګي، اوس نستا څه پته لګي نه زما څه پته لګي او د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي. نن راغلی یې جانانا د سبا څه پته لګي، نن راغلی یې جانانا د سبا څه پته لګي او د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي، د سبا څه پته لګي یار بیا څه پته لګي. محفل ښکلی دی، ماحول هم ښکلی دی. که د دې نه وروسته تاسو یو څو ټپې دغه ملګري د کیمرې په شا هم ولاړ دي او موږ هم ناست یو، نو دا محفل به یو په دوه شي. وارمان به وکړي وخت به تیر وینو بیا بجان را پسې ګوري نه بهما، او تن په وطن کې خوشحالېږي چې وطن نه وي تن بس خوشحاله شي نه، او ملګرو یو بل نظارېږئ نو ہے ژوندون د جمې مازدیګر دی تېر به شي نه، او د زمانې حالات بدل شو او اوس که زاړه پښتانه ګوري خاورې شونه.